درځي پلا زلف زما رسوا بشه پریدلې ونیا د دنیا او د خندا بشه درځي پلا زلف زما وطنا وطنا وطنا. ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري که په یو مثال موږ ودې ته وګورو چې دا یو کور دی. په دې کور کې ډېر بهترینه فنکاران وو چې هغو خپل ژوند پکې کوي او په خپلو وختو یې پښتنو ته ډېر د خوند ډېر زبردسته فلمان ورکړي وو. په هغو ټولو فنکارانو کې یو فنکار بدرمنیر صاحب هم و. بدرمنیر صاحب مثال به زه دلته داسې درکړم چې په دې کور کې یو ځلانده ستوری و. د دې ستوري په وجه باندې په دې ټول کور کې په پښتو فلم انډسټري کې رڼا وه. فلمان له بدرمنیر صاحب څخه بغیر جوړېدل نه، یعنی چې په کوم فلم کې به بدر صاحب نه و هغه فلم ته کتونکي نه تلو. بدرمنیر صاحب په حواله دا ځوان له ما سره ناست دی چې دغه هم په یو کوچني غوندې ټیلی فلم کې کار کړی دی. په ما پسې آواز ولګولی ول ځوانه ودرېږه چې زه د بدرمنیر صاحب متعلق تا ته انټرویو درکړم. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې و تا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شه. وعلیکم سلام، څنګه حال دی پیره؟ خیر دی؟ ټیک ټاک؟ طبیعت ټیک دی؟ ډېر ښه یو الحمدلله. ته څنګه یې؟ ژوند څنګه دی؟ خیر شکر دی، خوشحاله شوم. نن ډېر خوشحال شوم چې تاسو زموږ د غریب خانې ته راغلی. تا په ما پسې آواز وکړو، تا ول د بدرمنیر صاحب متعلق څه وایم؟ څه وایې؟ د بدرمنیر صاحب ماشاءالله چې فلم جوړ شو شیربانو یوسف خان. ګوره مرګه پورې خوار انسان به ژوندی، سپی به هم ژوندی، انسان به هم ژوندی، مرغه به هم ژوندی. انسان خو هغه دی چې د مرګ نه پس یادېږي. ما ډېر کرکټران ولیدو، تاسو عجب ګل وګورئ چې عجب ګل مو زه بدر ته نشم رسېدی. کرکټران به ډېر شي، ستاسو بدر صاحب شان کرکټر ستاسو پاکستان کې نشي راتلی. هغه ګوره کرکټر جوړېږي نه پیدا کېږي، دا جوړول غواړي، دې سره محنت دی. هغه کرکټر خدای پاک چې په سلیمه به راغی ته چې کنه تا به چې ازمری راغی. اوس وګوره کرکټرانو ته وګوره چې په سلیمه راشي لکه هسې یو عام کس راشي نوکل، د هغه روب د هغه داپ هغه سره سیړي ورو نعمت سرخدي وال هغو کې لچک و تړو. اوس ځوانان وګورئ نو ټرت پرت دي، ډیلاګ نشته. چې په مخ کې وي پرتې د وخت څپېړې او په دنیا کې بیا اوسېږي د دنیا نه. بدر صاحب خبره تاوکه په بدر صاحب د سینما سکرین ډکو بالکل داسې پر چې راغی نو ازمری به راغی. سیټ به سره نعمت سرخدي دواړه جوړه ډېره ټاپ و، هغو کې ډېر تړ و. اوس کتاکارانو کې تړ نشته، هغه شاهد خان دی که سپر اسټار دی که جهانګیر دی، ګوره هغو کې داسې تړ نشته. کوم تړ چې په هغو کې ته د دودو فلمونه په سلیمه وګوره، ته د بدر صاحب وګوره. د بدر صاحب یو فلم به 2 کاله 3 کاله چلی، د دودو یو فلم یو میاشت نه چلیږي. هماغه کرکټر اوس فلمونه ډېر اسان شلل. ولې چې هر سړی سازدان شو، خبره صفایي شوه، ارزانه شوه. هغه وخت ګرانو. تاسو خانه بدوش وګورئ، دره خیبر وګورئ، وربل وګورئ، یا ورپسې چې کوم دی تاسو د ټولو پلار وګورئ. د بدر صاحب دا فلم تاسو ضرور وګورئ ټولو پلار. زندان وګورئ چې زندان کې هغه منظرو سره شوټینګ کړ دی. زه منم چې واقعي کرکټر تاسو کې یو بدر صاحب و، یو نعمت سرخدي چې په هغو کې لچک و. ګوره نعمت سرخدي به چې رحمت شو په ملا کې چې نو هغه به دا اکټینګ ډېر کوو چې دا د ګوتو، او بدر به د خندا ایکټلو روب داب و. زه منم ما یو الکا ونه کار کړی دی طاهر رحمان صاحب سره. زه په خپل هوټل کې د پلاټو کار کوم، ما سره ټیم نه، 12 غنټې ډیوټي 12 غنټې آرام وي. اوس موږ له چې کوم سیټ په پاکستان کې تاسو راکئ زم نن کرکټر کولی شم، مال سیټ راکئ. زمونږ په دې اسټوډیو کې 4 ډایرکټران دي ستاسو غټ، چې کوم د لاهور غټ اسټوډیو والے ډایرکټران دي، یو بل ته منافق دي. ولې چې ستاسو یو فلم جوړ شو دا سپر هټ و، خو د درې خیبر دا ورپسې چې آدم خان درخانه نو هغه کرکټر چې لاړ نو ډایرکټر صاحب مخ واړو چې تا زما سره کاو نو هغه سره د کاو کو دغه فلم سپر هټ راغی. چې زمونږ خپل کې اتفاق نشي، زما فلم سپر هټ شو قسم دا کاران مان پریدي چې زه یو نوکل قاسم چې زما فلم سپر هټ شي. بل خواته بلاړ په دې کراچۍ ښار کې په ډېرو کوڅو کې د بدر صاحب مینوال دلته کراچۍ کې ژوند کوي. د بدر صاحب د مرګ 15 کاله وشو.
په دا 15 کاله کې ستاسو غوندې مینوال په دې کراچۍ کې د ده یوه برسۍ نه که جوړولې؟ نو دا خو بېاتفاقي ده که نه زموږ د خلکو. ګوره د هغه ریلي پکار ده، د هغه له دغه ورکول پکار دي، ایوارډ ورکول پکار دي، د هغه خیال پکول پکار دي. اوس تاسو وګورئ اسټونه کې زموږ څه مزه نشته، نیم اسټوني کمزورې شوه. ولې چې ازمرۍ لاړ نو پاتې شول ګیدړان شادوګان دو دا د ازمري پاټ نشو کولی. ګوره دا موږ له پکار دي چې موږ د خپل فن برقرار کړو، خپلو کې اتفاق وکړو. زموږ خلک ډاکټران چې دي خو خپل ځان مکمل کوي، که کومې رو دغه شي هغه له زر زر اخپي ووایي. دا ډېر غټه منافقي ده، یو بل نه منافقي لرې کوو. مشرانو زموږ پکار ده چې دا یو فلم هیټ شو، دکې د هلک کار وکړو نو د ده له به بل فلم کې کار وکړو. یو سړی خو خپل مرضۍ ته پرېږدي چې اوس هغه لږ مخکې کېږي 2 له اخپي ووایي. تر څو پورې چې ته ژوند دی او زه ژوند یم، زه به مخکې او زه به درپسې یم. دا ماته ووایه د بدر منیر صاحب به د ډېر فلمان کتلي وي. په دې انټرویو کې د بدر صاحب د یو فلم ګانا کومه ګانا په تا باندې په دې انټرویو کې واورو؟ نو ګوره د بدر صاحب خو ماشاءالله ما ډېرې ګانې اورېدې دي. ټولو پلار فلم مې کتل دی، د هغه ټولو پلار فلم کې دا ګانه زما ډېره خوښه ده. موثر شین کړې ده، وایي دا موسم عاشقانه رنګ په رنګ ګلونه قربان تا نه زما یار آشنا. وګوره که نه ګانه څنګه ده، رنګ په رنګ ګلونه دا موسم عاشقانه قربان تا نه. د ټولو پلار فلم دا ګانه وګورئ. او هغه چې دا ډایلاګ وي نعمت څخه دي د دې لکۍ نه پیسته ترالې، نو بیا به زه د ټولو پلار نه یم، ته به زما پلار یې. هغه فلم تاسو لازمي وګورئ. تاسو د هغه فلم وګورئ، دیدن وګورئ، وربل وګورئ، دا ګد او میدان وګورئ، د مټو زور وګورئ، راشه ماما زوی دی لیونی د هغه وګورئ، رواج د پښتنو وګورئ چې پهله ګانې بدل پکې هغه جنید سره چې ډانس کوي هغه دې ته نن په ځان نه پوهېږي، دومره خوشحاله خپل یې په ځمکه نه لګي. تاسو د هغه دا اکټر وګورئ، د شاهد خان پلار هم راغلی دی، چند فلمونو کې راغلی دی، اخري 732 فلمونه دي، 2 پکې د هغه دي، یو مکرانې دی، یو سیندی دی، نو ټول د هغه پښتو دي. او زه په خپله چې انټرویو ګورم د بدر صاحب انټرویو ګورم. امري تصویرو لیکو د یو بل سره د جنګ قانون د خیر نشته په دغه زمانه قربانستانه. د بدر منیر صاحب د یو فلم بهترینه ډایلاګ کتونکو ته خو ووایه. نو بدر صاحب دا یو فلم ما کتلی و چې هغې کې هغه ډایلاګ چې ورته وایي، وایي زما خیال دی ته چې ما پوه کړې ته پوه نه شوې، خو اوس به دې سود په جبه پوهېږې، او زما خیال دی ډېر زر ښه به پوه شي. هغه چې هغه بیا خاندي وي او زما خیال دی ډېر ښه پوه شوي بچیه، او چې بیا رانه شي بچیه. د هغه ډېر ډیلاکونه شته، خو دا وخت کې زموږ ذهن نه یو دم وځي، ولې چې کیمرې ته سړی مخامخ شي نو د غټو غټو ځان ذهن نه وځي. نو زه خو لا نوکل ونه اداکار یم، او خیر زمونږ مینه شته، زمونږ جذبه شته، موږ تر شته، خو یو ډایرکټر زمونږ مخې له دغه نه راکوي. اوس زه ډایرکټر ته د شاهد خان دا سوپر ډایرکټر چې کوم د نصیب خان صاحب دته زه اوس وایم مالې سیټ راکړه، فل سوپر هیرو سیټ راکړه، قرآن دی که دی مالې سیټ راکړي، چریم نه ورکوي. هغه ته پوه چې دې سوپر هیټ کېږي، دې مخې ته کېږي، د خپې غولی کېږي. که زما فلم هیټ شو هغه قسم دی ماته بو چې وباسه لرې کړه، دې کار نه دی. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا و بابو چې د ده سره د بدر منیر صاحب په حواله مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.